هارون سیلانیانو ته بایسکلونه په کرایه باندې ورکوي. هغه د هر سیلاني قد په سانتي متر او د بایسکل د چوکاټ اندازه په سانتي متر ځان سره لیکلې. کله چې هغه دا معلومات ګراف کړل نو هارون ولیدل چې د دواړو متحولینو ترمنځ اړیکه تقریبا خطي ده. نو هارون د سیلانیانو د قد له مخې د بایسکل د چوکاټ د اندازې د اټکلولو لپاره پورتنۍ ډیټا وکاروله ترڅو لاندې لیست سکويرز ریګریشن معادله ترلاسه کړي. دا موږ سره معادله ده. نو مخکې له دې چې موږ راشو د پوښتنې ته دلته پوښتنې ته راشو، راځو موږ ګورو چې هغه څه کار ترسره کړی. نو هغه کیدای شي داسې کار کړی وي چې دلته یې د ایکس په محور باندې د سیلانیانو قد اچولی وي په سانتي متر سره، د واي په محور یې د چوکاټ اندازه په سانتي متر سره ښودلې وي. دلته موږ ګورو چې یو سیلانی دی چې 100 سانتي متر د هغې قد دی، کیدای شي داسې 15 یا 13 په اندازه د چوکاټ اندازه وي د هغه. همداسې کیدای شي که بل سیلاني وي چې د هغې قد 100 وي، هغه به کیدای شي له دې څخه لږ څه غټ چوکاټ اخیستی وي. نو هغه بیا داسې کار کړی دی چې د لیست سکويرز ریګریشن خط یې له دې څخه تیر کړی دی، یعنی د اصغري مربعاتو ریګریشن. او دا عموما موږ دې لپاره کاروو چې د یو ډیټا سیټ څخه موږ یو مستقیم خط تیر کړو. عموما دا خط چې دی د کمپیوټر پروګرامونو په مرسته باندې تیرول کېږي د یو ډیټا داسې ډیټا پوینټونو څخه، او دا داسې خط وي چې هغه د دغه نقطو ترمنځ د واټنونو د مربعاتو مجموعه اصغري حد ته راولي، د نقطو او د ریګریشن خط ترمنځ. نو کیدای شي چې هغه خط د ورڅخه تیر کړی وي کوم چې لیست سکوير ریګریشن نومیږي یا د اصغري مربعاتو ریګریشن خط په نامه یادیږي. هغه کیدای شي داسې یو خط وي. اوس کولی شو چې له دې څخه یو خط داسې تیر کړو، داسې یو خط وي. نو لیکو چې زموږ ریګریشن خط دا مساوي کیږي وای هیټ یا دغه خولۍ غوندې شکل چې دی 1/3 جمع 1/3 ایکس سره. نو دا اوس هم کیدای شي چې دغه اړیکې د موډل کولو طریقه وي، او همدارنګه د دې له مخې موږ کولی شو چې که چیرې یو نوی سیلاني راشي او د هغه قد موږ راواخلو او دې معادله کې وضع کړو، موږ کولی شو چې په اسانۍ سره دا اټکل کړو چې هغه به کوم اندازه چوکاټ والا بایسکل هغه کرایه باندې اخلي. خو دې دلته موږ پوښتنه کوي چې ووایي چې د هغه سیلاني لپاره به ریزیجول څومره وي چې قد یې 155 سانتي متره وي او 150 سانتي متر چوکاټ والا بایسکل یې کرایه کړی وي. نو دا موږ څنګه لاسته راوړو؟ نو موږ پوهیږو چې ریزیجول څه شی دی. ریزیجول هغه تفاوت دی چې د اصلي قیمت او هغه قیمت چې د ریګریشن خط په واسطه باندې اټکل کیږي، د دې دواړو ترمنځ تفاوت ته موږ څه وایو؟ ریزیجول وایو. نو راځو دلته موږ لیکلی شو چې ریزیجول خپله څه شی دی؟ دا مساوي کیږي اکچوال یا اصلي قیمت منفي پریډکټډ یا اټکل شوی یا وړاندوی، کومه چې وړاندوینه شوې وي دا قیمت. نو که چیرې اټکل شوی قیمت له اصلي قیمت څخه لوی وي نو موږ ته منفي ریزیجول لاسته راځي، او که چیرې اټکل شوی قیمت له اصلي قیمت څخه کوچنی وي نو مثبت ریزیجول لاسته راځي. نو اصلي قیمت دلته موږ سره شته چې د 155 سانتي متر قد والا کس 150 سانتي متر چوکاټ والا بایسکل کرایه کړی. نو لیکو چې 150 منفي اوس راځو دغه پریډکټډ یا اټکل شوی قیمت راخلو چې دا به څومره وي. نو د اټکل شوي قیمت لپاره به موږ راځو د دغه ریګریشن معادله چې کومه موږ ته راکړل شوې په دې کې د ایکس قیمت وضع کوو. نو دا به شي دلته پکې لیکو چې دا مساوي کیږي 1/3 جمع 1/3 او د ایکس په ځای قیمت 155. نو دا به مساوي شي 1/3 دا چې په دې تقسیم کو دې نه جوړیږي، بلکې داسې لیکو چې 1/3 جمع 155/3 دې نه به جوړ شي 156/3 دا مساوي کیږي له 250 سره. نو اټکل شوی قیمت 250 په لاس راغی. نو راځو اوس دغه کس لپاره دلته یو نقطه ګراف کوو. نو د دغه قد چې دی 155 سانتي دی، کیدای شي دې ځای کې راشي 155 او نقطه یې دې ځای کې راځي د 250. 150 اصلي قیمت دی دې ځای کې،
او اټکل شوی چې د هغه 250 دې ځای کې ښایي راشي. او دا چې د کرښې نه هغه د ریګریشن کرښې نه لاندې قیمت راغی نو دې ترمنځ دا واټن چې دی دې ته موږ څه وایو ریزیجول وایو، کوم چې په دې صورت کې څه شی دی منفي دی. نو راجو لیکو چې دا مساوي شوله منفي 1 سره. نو اوس که چیرې دا ځای موږ ځان ته رانږدې کړو تر څو دغه واټن د دوی ترمنځ وګورو. اوس خو نه ښکاري، خو که چیرې زه دا غټ رسم کړم دومره برخه نو را به شو دا به زه لږ غټ رسم کړم دې شکل باندې. او دلته موږ سره دا یوه نقطه دې ځای کې ښکاري غټه. نو د دې ترمنځ چې کوم واټن دی دې ته موږ څه وایو ریزیجول وایو. دا یوه برخه دا ریزیجول شو چې قیمت یې څو دی منفي 1 دی. دا موږ سره اصلي قیمت و او دا د معادلې په واسطه باندې د لیست سکویر ریګریشن معادلې په واسطه اټکل شوی قیمت چې منفي 250 چې د هغې دواړو څخه موږ ته دا یو ریزیجول په لاس راغی.